آیات مبارکه په تفسیر کې مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمه الله تفسیر معرف القرآن کې عجیب او ښایسته ښکلی هغه تفسیر کوي. داسې نورو ځایونو کې هم د دې بیان ده، څه هلته یې کړی څه دغلته یې کړی ده. هغه وایي چې د مؤمن جوړېدو یوه طریقه ده، په هغه طریقه باندې به مؤمن جوړېږي. د مسلمان جوړېدو یوه طریقه ده، په هغه طریقه باندې به مسلمان جوړېږي. دا نه چې پاکستان کې پیدا شو د مسلمانانو ملک ده وړو کې راغړ شو بس مسلمان یې ځکه دا ملک د مسلمانانو ده. داسې نه ده، دا به زده کړه غواړي، دا به شاګردي غواړي، دا به محنت غواړي، دا به کوشش غواړي. هغې نه بعد به بیا مؤمن جوړېږي. دا نه چې د ملک پیدا او د ملک مسلمانانو ده وړو کې غړ شو مؤمن هم ده او مسلمان هم ده. داسې نه ده. لکه هر کار چې بغیر د زده کړې او د محنت او کوشش نه کېږي نو ایمان زده کول خو بالکل نه کېږي. دا به محنت او کوشش او شاګردي او زده کړه به غواړي. مثال په طور درته وایم، یو ډاکټر ده او تا ته سیرنج ډک د ستنې نه چې راشه ستن درته وایم، نو ته ورته ته خو ما لیدلی نه وې چې ته چېرته چا ډاکټر سره شاګرد وي کمپوډر وي او تا زده کړي. ما ته نه یې لیدلی، ستا ډاکټري زه نه تسلیموم. ته ډاکټر نه ستن راله مه وه نور به خراب شم. یو ډریور دی ما پسې ګاډي ته کښېنئ چې اوس هم واحد ګاډي ته ورسوم، نو ته ورته ما خو ته په کلنډري او په شاګردي او په زده کړه نه یې لیدلی. ته ډریور نه تا سره نه ځو، چېرته به ګاډی وجنګې وابېړی. ته ډریور نه یې ما نه یې لیدلی. که ګلکار باندې دیوال کې او درته اوس به درله دا دیوال وکړم نو ته ورته ته ما چېرته ګلکار سره په زده کړه او شاګردۍ لیدلی نه ته نه شي کولی. نه پکې نه ته او که یو سړی وایي زه مؤمن یم نو ته ورته یو بالکل مؤمن یې. نو تا کله لیدلی چې د ایمان زده کړی ده؟ تا چېرته دا په شاګردۍ لیدلی ده؟ د ایمان په زده کړه دې لیدلی ده؟ نه نه بس مؤمن ده. دا خبره بالکل همداسې بغیر د دلیله منې او وایي زه مسلمان یم نو بس بالکل مسلمان یې. د اسلام داسې څه مفت شی ده، بغیر د زده کړې سړي ته حاصلېږي، بغیر د محنت نه بغیر د شاګردۍ نه حاصلېږي. که زه تا ته مؤمن نه یم ته را سره جنګ کوې او که ته ما ته ونې زه در سره جنګ کوم، نه تا زده کړی او نه ما زده کړی ده. محترمو دوه اصطلاحګانې چلېږي. یو زما اوس ته اصطلاح ده چې په دې ملک کې څوک پیدا کېږي به دا مسلمان هم ده او مؤمن هم ده. او یو د قرآن کریم اصطلاح ده چې الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مه مړه کېږئ مچې دا چې مسلمان. اوس قرآن چاته وایي؟ د قرآن اصطلاح څه شی ده؟ د دین اصطلاح څه شی ده؟ د ایمان اصطلاح څه شی ده؟ هغه مؤمن چاته وایي؟ دا خبره واورئ چې زمونږ او ستاسو دې خبرې له سره اعتبار نشته چې زه تا ته مؤمن وایم او ته ما ته مؤمن وایې تا دپاره به هم جنتي نه، دې ته اعتبار نشته. داسې ډېر مؤمنان به په جهنم کې ډېرې چغې وکړي. دا زمونږ او ستاسو خولې لره اعتبار نشته، نه زمونږ اصطلاح له اعتبار شته، بلکې هغه اصطلاح له اعتبار ده چې کوم اصطلاح د قرآن کریم ده. قرآن کریم چې چاته مؤمن وایي دغه ته اعتبار ده. دې مؤمن دپاره جنت ده، دا مؤمن په جهنم باندې حرام ده. خو چې قرآن ورته څنګه مؤمن وایي هغسې مؤمن دی ځان جوړ کړي، هغسې مؤمن د برای نام نه وي، هغه د خولې نه وي، هغه شاګردي کوي، هغه زده کړه کوي، هغه محنت کوي، هغې نه وروسته به بیا مؤمن جوړېږي. دا څه اسان کار نه ده. کلنډري او ډریوري او ډاکټري او انجینري دا اسان کار ده، خو مسلمان جوړېدل، اسلام زده کول، مؤمن جوړېدل، ایمان زده کول دا ګران کار ده. دا د ټولو نه ډېر ګران ده او ضروري هم ده، خو نه چا ضرور ګڼلی ده او نه چا چې دا ورله خواري کړې چې مشکل ده. نه نه بس اسانه خبره ده، بس ته مسلمان یو زه مسلمان یم، ته مؤمن یو زه مؤمن. نو دا ګران کار ده. ښه ګران ولې ده؟ ځکه ګران ده چې ته انجینري زده کوې نو شیطان حائل نه واقع کېږي چې مه زده کوئ. زده کوئ څه وخت خو به دې پکې عمر ضایع شي. که ته ډریوري زده کوې نو شیطان وایي زده کوئ، که ډاکټري زده کوې شیطان وایي زده کوئ. حائل نه واقع کېږي، تا منې کوي نه. خو چې کله ته وایې زه ایمان زده کوم نو شیطان وایي نه کنه ټول کارونه کوه خو دغه کار مه کوه، دې ته دې نه پرېږدي، بالکل دې نه پرېږدي. وایي نه دا کار به نه کوې. ته وایې اسلام زده کوم نو شیطان وایي نه کنه به دغه کار مه کوه او نور شیان زده کوه کنه دا مه کوه. هلکه شیطان ولې؟ وایي ځکه چې ته د آدم زوی او د هغه په وجه زه راټلی شوی ما او ما قسم کړی دی چې جهنم کې به دې اچوم، پرېږدم دې نه. نو ته یو اسلام او ایمان مه زده کوه، په دې بیا جنت ته ځې او جهنم نه بچ کېږي. نو دا مه کوه او نور چې څه کوې هغه کوه. نو دا موږ ته زموږ دوست وایي که دا زموږ دشمن موږ ته وایي؟ دا زموږ دشمن موږ ته وایي چې اسلام مه زده کوه بیا جنت ته ځې، جنت را باندې نه پیرزو کېږي.
او چې زدم نه بیا جهنم ته ځو نو دا جهنم ته تلل را باندې فرضو کېږي د دې دشمن زمونږ د پلار او د نیکه دشمن چې زمونږ ده نو موږ به په داسې وخت کې هم د شیطان منو نه شیطان به نه منو که ومنله نو چا چې د دشمن منلې د هغه ښه ورځ نه را پیدا کړې نو داسې خلک به بیا ښه ورځ پیدا نه کړي تاسې ورسېدې ورباندې نو شیطان وایي ایمان مزده کوه شیطان وایي اسلام مزده کوه مخکې رکاوټ جوړېږي یو کار کې رکاوټ نه جوړېږي په دې کې جوړېږي نو خبره ګرانه شوه خبره د خولې نه شوه چې بس ته مسلمان او زه مسلمان نه که داسې وی نو د شیطان خو به زړه چاودلی و هغه وایي چې فایدې نه ده هسې ځان ته یو بل ته مسلمانان وایي که نه داسې نه ده چې د قرآن مطابق مسلمان به ځان نه جوړی چې قرآن درته مؤمن وایي اوس قرآن چا ته وایي محترمو ښه ورباندې ځان پوه کړي د زړه په غوږونو باندې واورئ د دې یوه طریقه ده د ایمان زده کولو هغه طریقې نه وروسته چې ایمان دې زده کړه مؤمن به درته ویلی کېږي د اسلام طریقه ده چې دغه طریقې سره زده کړي بیا به درته مسلمان ویلی کېږي خو هغه مسلمان چې الله ورته مسلمان وایي او د الله پیغمبر هم ورته مسلمان وایي الله را لېږلی کتاب قرآن هم ورته مسلمان وایي او جنت پې واجب ده او جهنم پې حرام ده دغه مؤمن به د دې زده کړې نه وروسته کېږي نو زده کوو به یې که نه انشاءالله ځکه چې دا ضروري هم ده موږ دپاره او مشکله هم ده مشکله خو دا ده شیطان رکاوټ واقع کېږي او ضروري خو ځکه ده چې جنت ته بغیر د دې نه تلل نه کېږي او جهنم نه بغیر د دې د زده کړې نه بچ کېدل نه کېږي نو ځکه ډېره ضروري ده هر چا دپاره پکار ده چې دی زده کړي چې زده یې نه کړه دی د غوښې نه جوړ ده په جهنم کې اوسېدل د غوښې او د اور یو ځای کېدل دا ډېر مشکل دی نو ځکه ډېر ضرور ده به زده کوو د اور نه به ځان بچ کوو او جنت د اعلی نعمتونه دي هغه به د اسلام زده کوو نو هله به هغه ځای ته ځو د جنت په چوکاټ به ورننوځو الله دې موږ او تاسو ټولو ته نصیب کړي نو دا بغیر د دې نه کېږي دا ضرور ده دا به زده کوو محترمو طریقه دا ده وخت کم د مختصر درته وایم چې انسان وایي زه ځان نه مؤمن جوړم ځان نه مسلمان جوړم نن مې بیان واورېد چې پاسې وینا باندې کار نه کېږي د قرآن مطابق مسلمان او مؤمن ځان نه جوړوم نو هغه به داسې طریقه کوي چې اول به دې زړه ته دننه باطن ته متوجه شي د ده په دې سینه کې یو زړه لګېدلی ده او دا زړه د ده د دې ټولو اندامونو بادشاه ده امیر ده او دا ټول اندامونه د مامور دی او د حکم تابع دي نو ته به دغه زړه ته متوجه شي او د دې زړه نه به ته کینه وباسي حسد به وباسي بغض به ترې وباسي د عریانۍ او د فحاشۍ محبت پکې د هغه به ترېنه لرې کړي دا شانته د حرامو خوراک شوقي ده دا به ترېنه لرې کړي ظلم کوي د دې شوقي ده ظلم به ترېنه لرې کړي پردی مال وهي دا به ترې لرې کړي تکبر کې په تکبر او په بدمعشي ورته ځان ښه ښکارېږي دا ستا زړه کې یو لویه بیماري ده دا به د زړه نه لرې کې نو ستا زړه به د کینې نه خالي کې او دا به وایي چې د مؤمن په زړه کې به کینه نه وي هغه مؤمن چې الله ورته وایي که نه موږ چې ورته وایي هغه خو د کینې نه مکمل ډک یو پښتون دلته راولی دی میدان ته ستا کینه کې زړه کې څومره کینه ده د تره زوی سره دې مړی ژوندی شته وایي نه ماما زوی سره شته نه ترور زوی سره شته نه نو تکبر نور څه ته وایي او کینه حسد نور څه ته وایي خو همدغه ده که نه نو دا موږ او تاسو چې ورته مؤمنان وایو دا به جهنم کې ډېر داسې لاندې باندې وګورئ پراته به وي خو الله دې موږ او تاسو د قرآن کریم مطابق مؤمنان جو هغه به دا وایي چې هغه مؤمن چې جنت ورته واجب ده او جهنم پې حرام ده الله ورته مؤمن وایي د الله پیغمبر ورته مؤمن وایي د الله کتاب ورته مؤمن وایي د هغه زړه کې به کینه نه وي زما زړه نه زه کینه وباسم دې کې به دا نه وي دا د مؤمن په زړه کې نه وي حسد د هغه مؤمن په زړه کې نه وي چې الله ورته مؤمن وایي زه د زړه نه حسد وباسم او بغض به پکې نه وي د مؤمن زړه کې بغض نه وي د هغه په زړه کې به د ګناه شوق او محبت نه وي زه د خپل زړه نه د شوق د ګناه او د محبت لرې کومه دا به ترېنه ټول وباسي عریاني او فحاشي او دا څومره بیماریانې او ګندګیانې او پلیتې او نجاستونه دې نه به دا زړه را صفا کړي دا زړه به دې پاک صفا ووینځي دا ګران ده که ګران نه ده اوس دې جومات نه چې وځي یاره دا دونه موبایل ده را سره دا خرڅومه ځکه چې دا خو زړه کې ګناه ده نو شیطان درته نه که نه هر څه کوه خو دا مه خرڅوه ولې جهنم ته به دې په څه بوځم خو په همدې دې بوځمه که نه نو ته نه که نه د مؤمن زړه کې خو به د دې شوق نه وي که نه دا به نه کوي
نو دغه ځای کې به ستا د ایمان پته په دغه پیزار کې لګېږي چې ته ځان نه مؤمن جوړې چې الله ورته یو که نه د دې وخت بس اوریانیم کوه فحاشیم کوه ډمبازیم کوه کینم کوه حسدم کوه ځان ته مؤمن هم وایه الله یو دوه درې جنتونه نه غواړم اته واړه راته راکړه دا ته شیطان په کومه دوکه کې اچولی داسې نه کېږي محترمو کله دې چې زړه د کینې نه حسد نه د بغض نه اوریانۍ نه فحاشۍ نه ډمبازۍ نه بد اخلاقۍ نه د تکبر نه د دې ټولو مرداریو نه پاک که زړه دې تش شه صفا شه اوس په دې کې د الله د دین محبت واچوه د قرآن کریم محبت واچوه د الله د احکامو د منځ روژې زکات خیرات د دې محبت پکې واچوه د رسول الله سره محبت پکې واچوه د رسول الله د حدیثو محبت پکې واچوه نیک اعمالو محبت پکې واچوه نو زړه به دې واپس د دې نه راډک شي نو دا ته ویلی کېږي هغه مؤمن چې هغه زده کړه کې شاګردي کې ځان مؤمن جوړوي خو چې کله دننه دا زړه د ټولو ګناهونو نه پاک شو او د ټولو نیکیو نه دې مکمل ډک که ته اوس هم لا مؤمن نه یې تا ته اوس هم مؤمن نه ویلی کېږي تا ته لا ډېر وخت نور هم پاتې ده هغه دا چې تا باطن اصلاح وکړه اوس به ظاهر ته راشي ستا خوله د دروغو عادتي ده ظاهر اصلاح به شروع کړي خوله به نوره د دروغو نه بنده کړي چې زه به په دې خوله باندې به زه نور دروغ نه وایم ځکه هغه مؤمن چې الله ورته مؤمن وایي هغه دروغ نه وایي په دروغو نه به خوله بنده کړي خوله باندې ته حرام خورې حرامو نه به خوله بنده کړي سترګې دې د حرامو لیدو سره عادت شوي دي نو دا سترګې به هم د حرامو لیدو نه هغه بندې کړي یو کس خبره کوله عالم وایي دا بعضې خلکو نه داسې خلک جوړ شوي لکه دا د ډنډې پکې چي دا چې بوډا شي خاص کر که نه او دا کارونه نه اوزګار شي نو بیا راشي په یو کوڅه کې به ناستي نه به د الله نه یریږي او نه به بې حیاله د الله نه حیا ورځي او چې یو زنانه داسې تېره شي داسې به پسې ګوري او چې بله داسې تېره شي نو داسې نو هغه ډنډې پکې تاسې لیدلی ده چې داسې ګوري دې بدبخته نه دغه بوډا نه به دا شی جوړ شي کور کې به خلک به تنګ شي نو کوڅې ته به یې وباسي نو داسې به نه کړي دا بدبخته بوډا به الله نسکور جهنم کې واچي چې په دې وخت کې هم ته نه د الله نه ویرېدې او نه د الله نه حیا درله بې حیا نو تا سترګې د ګناه سره بلدې دي پردۍ نامحرمه ته ګورې دا قصد او اراده به کې مضبوطه چې دې نه بعد به زما سترګې ګناه نه کوي زه ځان هغه مؤمن جوړم چې هغه الله ورته مؤمن وایي دا به بندې کړي یوازې دا نه چې د ښځو نه لیدلو نه بندې کړي نه زنانو نه دا موبایل ته به هم نه ګورې ټي وي ته به هم نه ګورې او دا نور څه شی چې دي د ګمراهۍ دا یو به ورباندې نه ګورې سترګې به د مطالعه کې ګناهونو نه چې څه سره تعلق لري د هغې نه منع کړي او غوږونه چې د کومو ګناهونو سره تعلق لري هغه به د هغې نه منع کړي دروغ اوریدل غیبت اوریدل چغلي اوریدل اتارونه پکې دلته ورکول او سندرې او دا وغیره دا شیان ورباندې اوریدل نو دا به د دې نه منع کړي او خپې به د ګناه ته د مجلس د تلو نه د ګناه ځای ته تلو نه د هغې نه منع کړي لاسونه به بیا د ګناه د کارونو کولو نه منع کړي او بیا به د هغې نه بعد داسې یو مخامخ شیشې ته ودرېږي وګوري چېرې زما دا ظاهر دا شریعت ته برابر شو که برابر نه شو نو که چېرته پکې نقصان و دا ګیره دې لنډه کړې وه دا ګیره دې خریلې وه نو ته به ووایې چې دا دومره غټ نقصان ده چې 1,40,000 کم زیات پیغمبرانو د دې ټولو ګیرې به یو زما نشته نو زه چې الله له ورشمه څنګه به مې وبخي دا بخل خو نه کېږي که لنډه کړې وه نو هم دغه جرم ده بلکې هغه د دې نه زیات جرم ده هغه ورته ګناه نه وایي او ګناه ته چې ګناه نه وي دا غټه ګناه محترمو نو چې کله بیا دغه نقصان هم ځان کې پوره کړي دا ګیره هم ښایسته پرېږدي نو اوس دې مبارک شه او بیا دې مبارک شه او بیا دې مبارک شه هغه مؤمن در نه جوړ شه چې الله ورته مؤمن وایي هغه مؤمن در نه جوړ شه چې د الله پیغمبر ورته مؤمن وایي هغه مؤمن در نه جوړ شه چې د الله رالیږلی شریعت ورته مؤمن وایي قرآن ورته مؤمن وایي اوس تا ته الله وایي ولا تموتن الا وانتم مسلمون اوس هېڅ پروا مه کوه که مرګ درته د شپې راغی تا ځان مؤمن جوړ کړی ده که مرګ د ورځې راغی پروا نه کوي تا ځان مؤمن جوړ کړی ده اوس ستا دپاره مرګ راتلل څه نقصان نه ده بلکې مرګ ستا دپاره دی
ادنان اعلی ته ترقی دی پاره دا یو مومن جنازه بزي یو مومن جنازه بکیږي یو مومن به قبر ته ځي او قبر به ورته د جنت د باغچون او ښایسته ښکلې باغچه وي د قیامته پورې به وي او قیامت کې به الله د هر سوري ته ودرئ او فیصله به وکړي چې زه جنت ته ستا دپاره ما جنت پیدا کړی ته د دنیا نه مومن راغلی نو ستا دپاره کامیابي ده او چې کوم دغه بل شانتی چې د اعلان وشي 11 بجې جنازه ده الله وایي چې داسې وخت کې خو درته مرګ نه وی راغلی چې دا ږیره دې غریلې ده او دا ټوټه یې درته ترې راتاو کړه داسې مرګ خو تاله نه و په کار ما تاسو ته ویلي نه و چې ولا تموتن الا وانتم مسلمون مه مړه کېږئ مګر مسلم تا خو اسلام نه ده زده کړی تا خو مومن ځان نه ده جوړ کړی او موږ خو ورته وایو که نه مومنان دې ټولو ته مومنان نه وایي چې ورته مه وایه چې در سره جنګ کېږي نه او دا سر در باندې ماتوي که نه ماتوي موږ به ورته 2 ځلې مومن وایو خو چې الله یې ورته نه وایي نو موږ یې څنګه نو د ده جنازه به هم روانوي خلک به 11 بجې جنازه د پلانې صاحب وفات شوی ده او قبر ته به لاړ شي معامله به الله ته وسپارلی شي فرشتو ته وفرمایي فرشوه من النار والبسوه من النار وافتحوا له من النار اسې برای نام مسلمان راغلی د قبر ته زما د کتاب ورتللو مطلب دته څه شی شو قرآن مې ورلېږلی څه مطلب دته څه پیدا واخسته زما د محبوب پیغمبر ورتلو څه مطلب دته څه پیدا واخسته ای فرشتو فرشوه من النار د جهنم اور او سکروټې راوړئ دا قبر ورته ډک کړي او د پاسه ور باندې واچوئ موږ دې کوو که نه 11 بجې او 2 بجې جنازې په دې باندې کار کېږي او په دې جنازه باندې کار کېږي چې د مردارو څپلو سره ولاړې هغه خدای صحیح جنازه د ده نصیب کړې نه ده چې دا د څپلو سره ګندی کوي که نه دا انسان هم ګندی خدای د ده صحیح جنازه نصیب کړې نه جنازه یوه جرګه ده او جرګه هغې چې قبوله شي نو د هغه سړي قبلېږي چې هغه د قبلېدو وي نو محترمه دغه چې زه ورته مسلمان مې ته ورته مسلمان الله ورته نه وایي الله ورته زر لاړ شي او د جهنم نه د جهنم سکروټ یو انګار راوړئ فرشوه من النار لاندې ورته واچوئ والبسوه من النار د جهنم نه د اور جوړې شوې جامې ورته ور واغوندئ وافتحوا له من النار جهنم جهنم طرف نه دروازه ورته کولاو کوي چې دا جهنم ده او په دې کې به دې سوځومه تا ځان نه مسلمان او مؤمن ولې نه جوړو قرآن چا دپاره راغلی قرآن 10 سپارې ده په 10 سپارو کې په یو ځای کې مؤمن ته نه دي ویلي چې عریاني وکړه فحاشي وکړه ګمراهي وکړه دمبازي وکړه دونه موبایل والا او جیب کې ګرځوه دا ورته دې کې ویلي دي چې دې کې نه دي ویلي خو پته لګي چې دا د 10 سپارو نه بغیر بل څنګه زندګي د تېره کړې ده نو چې بل څنګه دې تېره کړې نو څنګه به دې پرېږدي بیا پرېښودل نشته محترمو چې دې انسان ځان نه صحیح مؤمن نه ده جوړ کړی هغه دا چې د باطن اصلاح یې نه ده کړې د ظاهر اصلاح یې نه ده کړې باطن اصلاح خو دا نه ده کړې زړه کې کینه ده حسد ده بغض ده چغلي ده د بل مسلمان په منځ کې شیطاني ده دا ټولې د ده په زړه کې شته عریاني په حاشي خو په بیه اخلي هغه هم پکې ده او که ته راتره زوی سره دې خفه وایي دا زموږ 10 کاله کېږي چې مړی ژوندی نشته دا د مؤمن حال ده دا ته مؤمن ویلی کېږي د ده جنازه چې لاړه شي دا به مؤمن وي باطن خو دغه حال شو او ظاهر ته چې راشي نو مخکې ما دا خبره کړې وه تاسو بیا هم پې تجربه وکئ په یو اخبار کې 2 تصویرونه تاسې وګورئ نو د دې یو پټکې وي او د دې بل پټکې نه خو ګیره د دواړو وي نو چې ترته وایي چې یاره دې کې دا مسلمان کوم یو ده او غیر مسلمان پکې کم یو ده نو د مسلمانانو اسلام دې اندازې ته رسېدلی دی چې ته به دا وایې چې دا پټکې نشته دا سرتور ده دا مسلمان ده او دا پټکې چې والی دا کېدی شي هندوي هندوان والی دي که نه او مسلمان پټکې چېرته تاسو لیدلی ده دې جومات کې چېرته د چا شته داسې غټ غټ ځایونو ګورې شته ده نه هندو ته چا ویلي دي هغه وایي دلته یو سړی و راغلی و او موږ ته یې چې پټکي وهی نو هغه سړی څه شو هغه څوک و هغه وایي دې غار کې په غر کې ننوته او لاړ ورک شو داسې یو سړي ورته ویل چې هېڅ پته نه لګي او د اوړي په شکال کې هغه د سر نه دا نه کوزئ او تا ته د ټولو انبیاو سردار ویلي دي نو ستا ایمان دې ځای ته ورسېده چې هغه پټکې په سر نو هغه ته هندو وایي چې اني په سر وایي دا مسلمان ده او بل درته وایم که 2 کسان یو د یو ګیرئ او د دې بل نه یو ګیره او بیرې ته دواړه اخري دي نو بیا چې وایي دې کې مسلمان کم نه ته دا ګیره او بیرې چې خلې که به مسلماني دا بل چې ده یا سیک ده او یا هندو ده یا څوک ده ولې دا یې پرېښي عام مسلمانانو خو دا نه دي پرېښي او که دواړو خریلې وي
او بیا درته چې دی کې انګریز او مسلمان کم نه تیاره نه پکې پیژنم نه پیژندل کېږي اخبارونه کې کله ګوره پکې غلط بشي چې دی کې کوم یو ده الله دې زموږ استاد په حال رحم وکړي والله بالله چې هغه اسلام پتا ګیره نشي پرېښودی که دا اسلام ته جنت ته بوځي هغه اسلام چې پتا ګیره نشي پرېښودی والله بالله ګرې په پولیس رات پورې باسي هغه اسلام چې د سحر تا د بړستنې نه نشي راپاڅولی او تا جومات ته نشي راوستی نو دا کلک یقین پرې وکړه چې دا اسلام به تا جومات دا جنت ته هم بونځي او دا به تا د جهنم نه بچ نه کړي دا خو ډېر کمزوری شو دا خو ډېر ضعیف شو او دا ایمان او دا اسلام دا به تا د زرګونه منه خاورې لاندې په قبر کې خوشحاله ونه ساتي بس ټول عمر به همدا دربول او غربولي او ستا به پې سري الله دې زموږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي محترمو ظاهر او د باطن د دواړو اصلاح دا ضروری ده دا الله ویلی دي چې مرګ تعالی راځي د هغې نه مخکې دا دواړه اصلاحګانې کړې وي بیا د مرګ پروا مه کوه چې درله راغی او که دا دواړه دې نه یې کړي که نه او لاړې نو بس تاواني لاړې چې در څومره تاوان سره لاړې وخت برابر ده د محبوب علیه السلام د مسجد نبوي د نبی علیه السلام مقتدیان مسجد نبوي کې څوک امامو د ټولو انبیو سردار جناب محمد رسول الله او دا وروسته پسې ولاړ څوک صحابه کرام ښایسته ښکلي مقتدیان او مسجد نبوي ده صلی الله علیه وسلم په دې مسجد نبوي کې بعضې خلکو د قرآن کریم مطابق ځان مؤمن جوړ کړی ده بالفاظ دیگر د باطن اصلاح هم کړې ده او د ظاهر اصلاح هم کړې ده دواړه اصلاحګانې کړې دي چې هغه د دې سب مقتدی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ده هغه ځان مؤمن جوړ کړی او ایمان یې زده کړی د خولې ایمان نه و زده کړی ظاهر یې اصلاح کړی باطن یې اصلاح کړی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده باره کې فرمایي چې دی کله د قیامت په ورځ باندې حساب ورسره وشي او ملایکو ته جنت ته د سره مخکې او وروسته ځئ خو جنت والا ته وایي چې جنت ټولې دروازې ورته کولاو کوي ابوبکر را روان ده چې کله د ظاهر او باطن دواړه اصلاح وکړه که نه نو بیا به ستا جنت ته تلو کې درته یوه دروازه نه کولاوئ ستا به دومره قیمتي جسم او جسد وي چې ته روان یې نو ستا د تعظیم دپاره به اووه اته واړه دروازې درته کولاو کړي چې په کوم باندې ځه ځه خو چې ته ځان مسلمان جوړ کړي نو ټولې دروازې به ورته کولاو کړي د عزت او د عظمت او د شرافت د عزت دپاره د دې مسجد نبوي د نبي علیه السلام مقتدي یو بل کس ته هغه ظاهر برابر کړی سپینه ښایسته تو دا سپینه اوږده ږیره پرېښې ده او ښایسته سپینې جامې اغوندي او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یا رسول الله والله بالله تا سره مې ډېره مینه ده یا رسول الله او زما مور او پلار دې تا نه قربان هغه ظاهر برابر کړی ده خو دننه په زړه کې باطن برابر نه ده زړه کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کینه وه زړه کې ورسره حسد و منافق و ابی ابن سلول هغه چې کله مړ شه نو دا خو زمونږ ایمان ده چې څنګه دا ظاهر زمونږ الله ته معلوم ده او داسې باطن هم معلوم ده که نه دننه په هغه زړه کې چې کوم ارادې دي هغه هم الله ته معلومې دي نو د ابی بن دا سلول د ده دا دننه باطن هم الله ته معلوم و چې د باطن برابر نه ده د باطن اصلاح شوې نه ده کله چې مړ شه نو الله تبارک تعالی خپل محبوب پیغمبر ته وایي زما محبوبه لا تقم على قبره ان مات ابدا ولا تصلي علیه زما محبوبه داسې سړی مړ شوی ده چې ظاهر اصلاح کړې ده خو د باطن اصلاح نشته ما ته پته ده د دننه زړه کې کینه ده حسد ده زما محبوبه د جنازې مونځ ورباندې اونه کې جنازې مونځ ورباندې مه کوه محترم تاسو ته پته نقصان په کوم ځای کې شو دا نقصان ځای معلومول غواړي هغه نقصان ځای ته کتل غواړي د هغه نقصان د ځای نه عبرت او سبق او پند او نصیحت اخیستل غواړي چې د دننه په زړه کې داسې نقصان و لکه دا اوس زمونږ او ستاسو چې ده کینه وه پکې حسد و پکې بغض و پکې نو ځکه الله محبوب په منع کوي ولا تصلي علیه زما محبوبه مونځ ورباندې مه کوه دا بخمه نه او په قبر باندې ونه درېږي په قبر باندې د ده د مغفرت دپاره دعا ونه کړي دا زه بخمه نه دعا ورته ونه کړي نقصان ځای معلوم شو که نه دغه نقصان ځای به موږ د ځان نه لرې کوو هله به معامله زموږ د ده نه جدا کېږي که دغه د نقصان ځای لرې نه کړو زموږ او د دوی بیا یوه لار ده الله دې موږ او د ده د لارې نه وساتي محبوب علیه السلام ته څه وایي بیا الله تبارک تعالی نور په قهر شو ای زما محبوبه که زه خو درته یم چې دعا ورته مه غواړه
خو که ته د دپاره دعا وغواړې او که ونه غواړې که 80 ځله ته د دپاره دعا وغواړې خو محبوبه نه بخم د محبوب علیه السلام دعا الله د باره کې نه قبلې هغه خپله خو یې پرېږده هغه خپل مونځ او دس هغه خو لاړه ختم شو خو یو قبول نه شه خو د ټولو انبیاو سردار د الله محبوب پیغمبر هغه منې کوي زما محبوبه ستا دعا هم د باره کې نه قبلوم ای زما محبوبه که 80 ځلې وغواړم نه قبلوم د باره کې دعا ونه کړي نو صرف وخت مې برابر ده صرف په دې باندې پوهولی چې باطني نقصان هم پرې نه دی ظاهري نقصان هم پرې نه دی او که دا مونږ دې دواړو کې کامیاب شو بیا زمونږ دپاره خفګان نه د زرګونه منې لاندې خاورې لاندې شته نه په قیامت کې شته نه په پولیس ورات شته او که دې کې باطن کې کمی او یا په ظاهر کې کمی باطن پوره کنټرول نه د شریعت ظاهر پوره کنټرول نه نو بیا هر ځای کې خطرې دي الله دې زمونږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي هذا واخر الدعوانا